بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. رياض الصالحين کی من شروع باب في بيان كثرة طرق الخير کی یو سلو سلیرشتم نمبر حدیث تر رسیدلیو. ورواه مسلم ايضا او روایت کړه د مسلم همدارنګه من روایت عائشہ رضی الله تعالی عنها پر روایت د عائشہ رضی الله عنها باندې قالت دا فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې درود راځي نو پدې کې وتا سو درود صفا وای صلی الله علیه وسلم. الله پیغمبر وای چې ما باندې یو کړ درود یو الله پاک د باندې لس رحمتونه را لېږي. وای انه خلق كل انسان شان داده یقینا پیدا شوی دی هر یو انسان من بنی آدم د اولاد د آدم علیه السلام نه علی 60 و 300 مفصل پدری 160 جوړو باندې. د هر انسان په بدن کې 360 مفصل دي. مفصل جوړ ته وای. فمن كبر الله چا چې الله اکبر وی او حمد الله الحمدلله وی او حلل الله لا اله الا الله وی او سبح الله سبحان الله وی او استغفر الله استغفار وی وعزل حجرا او لر کړ یو کانه ان طریق الناس دلار د خلقنا او شوکتن یغنا او عزما یاړو کې ان طریق الناس دلار د خلقنا او امر بمعروف یو حکم کو په یو نیکی باندې او نهى عن منکر یې من وکړه دیو ناروا کارنا عدد 60 و 300 پشمار د 360 نیکو فإنه یمسی یوم یقینا دا سړی بیګا کوي په دغه ورځ باندې وقد زهزه نفسه یقینا د وسات خپل ځان عن النار د ورنه لکه مخکې د حدیث تیر شوی. او دې په مقابل کې رسم کولای شي د ورځې په شروع کې 2 رکعات منځ وکړه دغه 2 رکعات استاد د 360 نیکو علاج. السابع نمبر حدیث عنه د چانه روایت ده د ابو هريره نه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی رسول الله فرمایلی من غدا الى المسجد سوق چې وختي سار لاړ جمعه تورا یا بیګار اعد الله له الله تعالی تیار کړی دغه د پاره فل جنت په جنت کې نزول میل مستیا کلما غدا اور هر کله چې دا سحر زی او ماخام زی الله بدل جنت کې سبا بیګا کې میل مستیا برابر کړی. متفق علیه صحیح حدیث د بخاری و مسلم. النزول چاته وی القوت والرزق خوراک و ما یهیئ للضیف وغه چې برابرول شي تیارول شي د ملمه د پاره. الثامن واتم حدیث عنه د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله فرمایل یا نساء المسلمات اے د مسلمانانو خذو لا تحقرن نجارۃ سپک دین غنی یو گاونډی لجارت ها د بل گاونډی د پاره یو گاونډی د بل گاونډی خېګړ سپک نه غنی ولو فرسن شاتن اگر ک خنګره د ګډ ور لور کی دام سپک مګنه. متفقون علیه. قال الجوهری الفرسن من البعیر فرسن په اوخ کې کلحافر من الدابه لك خنګره د عام حیوان. قال داوی ورب مستعیر فی الشات کله کله دا استعاره استعمال دي شي په ګډ کې هم. نو ګور دلته دا ټول د خیر دروازې ته بیانوي چې د خیر ډیر دروازې یو نه بلا کوا بلا نه بلا. حتی سعونه هم نمبر حدیث عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم د ابو هريره زونه روایت ده فرمایي چې نبی رسول الله فرمایلی دي الایمان بدع و 70 ایمان څه د پاسه ویا شعبې دي او بدع و 60 شعبې څه د پاسه شپېته شعبې دي. فافضلها غره پدې کې قول لا اله الا الله وادنا پدې کې ادنا اماته الاذى عن الطريق د لارې نظر لري لري کول والحیا شعبه من الايمان حیا د ایمان یو شعبه د. متفقون علیه. البدع چاته ویل کېږي من 3 الى 9 د دریو نواله تر 9 پورې بکسر الیا وقد تفتح کله کله بکسر البابال فتح ورکا بدع او کله فتح ورکول شي بدع او شعبه القطعه شعبه ته ویل کېږي ول حیا شعبه من الايمان من قطعه من الايمان.
د ایمان ډېر شعبې دي، څه د پاسه او یا څه د پاسه 15 شعبې دی. باندې دا شعب الایمان د امام بیهقی رحمه الله کتاب لیکل شوی دی نه د کې دا شعبې ټول ذکر دي. دا به ما سره مختصرم شته دی، ښه مختصر وړو کې دونه کتاب دی لکه دا دلته پروت دی، باقي کوم دا شعبې راجمع شوی. نو ګوره د ایمان هر شعبه راخله نو سوچ کوه، د هر شعبې یو خیرات دی، یو صدقه ده، یو نیکی ده. العاشر لسم نمبر عنه د ابو هريره یو روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا نبی علیہ السلام فرمایلی بینما رجل یمشي فی بطریق یو وخت یو سړی روانو په لار باندې اشتد علیلات شو سخت شو پاغه باندې تنده فوجد بیر مندی کیو کویا فنظر فی هغه تور کو شو پشریبا سکا کېتی وکسم مخرج بیر وته فاذا کلب الناس پس په ولاړ یلحس سپیتیگا و یاکل سرا خری لمدی خټي من العطش د وجد تندن. فقال الرجل سړی ویل لقد بلغ هذا الكلب یقینا رسیدل دې سپیته من العطش تندا مثل الذي كان قد بلغ مني پشان دغه چې ما تر رسیدلې و. فنزل البئر کوی ته ورکو شو فملا خفه موزه ډک کړه ما ان دوبونه ثم امسكه بفي به مزخله کیونی ولا حتى رقي تر دې چراو خطو فسقل كلب سپي خړوب ک فشكر الله له الله تعالی دا عمل قبول ک فغفر له ما فيه الله وکړه. وګوره د سپي په شان حیوان باندې رحم کول د وجنه رب العالمین ستا ګناونه معاف کوي، الله دې به جنت ته بوزي. دا یو خیر دی کنه. قالوا غوی یا رسول الله صحابه کرام ولې د الله پیغمبر ان لنا فی البهائم اجرا ای زمون حیواناتو کې اجر شته دی چې یو سړی حیوان ته میخي ته غوا ته خره ته گیا چې وبو ته اچي ونډو ته گدي. فقال نبی رسول الله فرمایل فی کل کبد رطبه اجر په هر لون جگر کې اجر دی چې یو د لون جگر والا حیوان دی او تاغه ته وبګ دی هغه ته گیا گدي. متفقون علیه. وفي روایت للبخاری په روایت د بخاری کې را دي فشکر الله له الله تعالی ولدا عمل قبول ک فغفر له ما فی وتوکل فادخله الجنه الله تعالی جنت ته داخل ک. وفي روایت لهما په بل روایت د بخاری مسلم کې راځي بینما کلب یتیف برکیه یو وخت سپیګر زید په غاړه د کوی باندې قد کاد نزدی یقتله العطش یقتله العطش چې هغه وجلې تندي ادراتو دغه وخت ویل د بغیم یو زناکار من بغایا بنی اسرائیل د زناکارو د بنی اسرائیلونه فنزعت موقها اگر اویس در خپل موزه فاستقت له به د سپیله پاغي کې وبر اویس تر فسقط اوس پی وس کړي فغفر لها به الله تعالی دغه زناکار ته په دې باندې معافي وکړه. سوچ وکړلته یو طرف ته سپید ډیر نجس دی، بل طرف ته زناکار خزه ده د بنی اسرائیلو، بل طرف ته موزه د ډیره نجسه، لیکن کار د الله د پاره وشو. الله تعالی په دې باندې د خزه جنت ته بوتله. الموق موق چاته ویل خوف موزی ته وی ويطيف معنی يدور حول ګرځیده د سپیګر چاپیر رکیه معنی وهي البئر دی کوی ته ویل کیږي. الحادی عشر یولسم حدیثانو د دې ابو هريره روایت دی ان نبی صلی الله علیه وسلم قال د نبی صلی الله علیه وسلم روایت نقل کوي چې هغه فرمایل لقد رأيت رجلا یقینا ما ولید یو سړی تقلب فی الجنه چې هغه وړید په جنت کې فی شجرتن پونو کې قطعها من ظهر الطريق چې هغه پرې کړې وي د منځ د لارې نه کان تو د مسلمانینو چې مسلمانانو ته به ضرر کوي د لارې نه دا ونی نه دی چې د لارې کې خلک زی او ورسره جنگيږي او خلکو ته تکلیف دالره کول جنت ته دی وزي. رواه مسلم. سوچ کوونو. وفي روایت په بل روایت کې راځي وس دی اعمالو کې دی خیراتونو کې سوچ کوه تا د ورځې څو خیرات کړلې ته چې سار را پاسېدلې تا ځان سره سوچ وکنن ما څه کړلې. یو مسلمان سره مې مدد کړې ده چاته مې پیټه ور پورته کړې ده کمزې کې ملاره نه ضروري شی لري کړې ده څه مې کړې دي سوچ وکنو. وفي روایت په بل روایت کې راځي مر رجل تیر دی او سره بغصن شجرتن پس سانګي دی ونه باندې علی ظهر الطريق په شاد لار باندې غوا د لارې په شا واغه. فقال وی فرمایل والله قسم بالله لا انحين هذا عن
عن المسلمین زبدال لرکم د مسلمانانو نه لا یؤذیهم چې مسلمانانو ته به دا څنګه ضرر نه ورسوي او دخیل الجنه الله تعالی دا سړی په دې عمل باندې جنت ته بوت. وفي روایت له ما بل روایت د بخاری مسلم کې راځي بینما رجل یمشي یو سړی روانو به طریق پلاره وجد غصن شوکن منده کړه څنګه د غنواله طریق پلاره فاخره اغه د لارې نه خوا کړه فشکر الله له والله ولدا قبول کړه فغفر له الله ورته بخنه وکړه. سوجو کې یو د لارې نه شیشه لري کا لارې نه ضروري شی لري کا غن لري کا الله دې په جنت ته بوزي. جنت ډیر آسان دی عمل سخت دی ښا ډیر خلک دا پوس کې لکه موږ به چې عمل راته وخی او چې موږ په جنت ته لاړ شو ار عمل باندې یار نیک عمل باندې الله تعالی جنت ته بوزي. خو چې تا کې سزي ته ګوره اوس یو سپې خړوب کړی دی الله جنت ته بوت او بل طرف ته صحیح حدیث دی چې اخذه د پښو په وجه باندې الله جهنم ته بوت ځکه چې پښو سه ظلم وو. ظلم مکه و نیک کارونه کوه کوشش دا وکړه چې نیک اعمال وکړه. عجیب جو فرمای کنه حاسبو قبل ان تحاسبوا ځان سره مخکې ردی نه حساب وکړه چې لا تاسو شوي نه. الثاني عشر دولسم حدیث عنه دا بورجون روایت دی قال فرمای دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من توضا چا جو د سوګه فاستن الوضو کې استو د سیوګه سمات الجمعه به جمعه مازه تراغه فاستما غوږی کې خود وانسته غلش وانسته غفر له او بخله شي د تما بین او بین الجمعه وما بین د بل جمعه کې و زیاده ثلاثه ایام زیا او د پاسه درې ورځې نور ومن مسلح سا چا چې مسکړه کانو لر فقط لغا د لغو کار وکړو مسلم. الثالث عشر ديار لسم حدیث عنه د دې ابو رجون روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان نبی رسول الله فرمایلی دی اذا توضا العبد المسلم کله جوده سوګي بند مسلمان او المؤمن یا مؤمن فغسل وجهه مخوینځي خرج من وجهه كل خطیه ورجی ګرد د مخ ناره ګنا نظر الیها چې دوته قتل بعینه پستر ګوبانه مال مایدو بو سر الله ګنا ختم او ما اخر قطره الماء یاد اخرنی ساز کی دوبو سره پیدا غسل یده کله چې لاسونه وینځي خرج من یده وزید د لاسونه کله خطیات ار ګنا کان بتشتها چې یده چې ګنا کړي ود د لاسونه مال مای دوبو سره او ما اخر قطره الماء یاد اخرنی ساز کی دوبو سره پیدا غسل رجله کله چې خپي وینځي خرجت کله خطیات وزي هر ګنا مشتها رجلاه چې اغلره په مال کړي ود د خپو مال مای دوبو سره او ما اخر قطر الماء داخلنی ساز کی دوبو سره ته خرج نقی من الذنوب تر دې چوزي سپاد ګناونه رواه مسلم. الرابع عشر رسول الله صلی الله علیه وسلم عنه د دې ابو رجون روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم روایت نقل کوي قال نبی رسول الله فرمایلی الصلوات الخمس بنزم منزنا والجمعه الى الجمعه ایو جمعه تربله پوری و رمضان الى رمضان یو رمضان تربله پوری مکفرات لما بینهن رجون کی د ما بین د دې کې دا اذجتن بتل کبائر کله چې د کبیره ګناونه ځان ساتي رواه مسلم. الخامس عشر پنځل سمادي زانو د ابو رجون روایت دی قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا ادلکم ایزتا ستنه درکه معلومه یم الله بالخطایا هغه چې الله تعالی پاګ باندې ګناونه رجي ويرفع به الدرجات والله تعالی پاګ باندې درجه اوچتای. قالو ویل بلا ولن یا رسول الله قال ول اسباغ الوضوء على المكاره او دس پورا کول په سختۍ کې وکثرت الخطا الى المساجد مساجد ته ډیر قدمونه کې خودل و انتظار الصلاه بعد الصلاه انتظار د یوم منځرسته د بل منځنه فذلکم الرباط رسول الله فرمای دا د سید لکات دشمن ته په سنگر کې ناسل رواه مسلم. دا وګور ټول حدیث صحیح کا مسلم بخاری مسلم به ډیر کم بد سي چا د دینه بهاري. السادس عشر اشپارسم حدیث نبی موسی الاشعری رضی الله عنه روایت دی قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صلی البردین چا چې د دوه یخ منځونه کول چې سحر او ما خوستن دی داخل الجنه الله تعالی به د انسان جنت ته داخله متفق علیه. البردان نه مراد الصبح والعصر د سحر منځ دی او د مازیګر منځ دی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.